د روژې په برکت د غریبو هیوادوالو سره نږدې کومک، د روژه مات مینه او د زړونو یووالی. روژه موږ ته یوازې د لوږې او تندې زغم نه رازده کوي، بلکې صبر، اخلاص، مهرباني او د بل درد احساس هم رازده کوي. د کارمندانو او راغلو میلمنو ترمنځ مینه او یووالی، یو سترخوان، یو وخت، یوه دعا. ټولو لاسونه لپه کړه او د خیر، برکت او یووالي دعاوې یې د سپېڅلي څښتن څخه وغوښتې. فرحين نصلي فرحين رمضان رمضان يا شهر السلام رمضان رمضان. دا صحنه موږ ته یادونه کوي چې روژه یوازې فردي عبادت نه دی، بلکې د ټولنې د یووالي، ورورولي او ګډ احساس نوم دی. رمضان رمضان يا شهر السلام. ستاسو دا مرسته یوازې مالی کومک نه دی، بلکې د مینې، ورورولي او انسانیت ژوندی مثال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد وکړي او خوشحاله ولره. دوستانو بیا نن موږ په یو پارکینګ کې سره جمع شوي، د موټرانو په پارکینګ کې په دې خاطر باندې چې په مدرسه کې نو رش و ازدحام یې هلته نسو کېدلی او سالون بار بار چې ورځو چې ډېرې برنامې نه وي هلته سالون ډېر مصرف غواړي. نو نن مو غوښتله چې د دې په دغه پارکینګ کې دغه دوه حاجي صاحبانو سره ووینو. څه پیسې راڅخه غواړم دا یو ټایر واچوي، نور دغه یو باسکله د ټایر واس ولاکه لرم، په خدای که د یوې ډبې غوړو واس په دا ګر کور کې لرم، 8 نفره یې په کور کې ګرد زما لاسته ګوري، په خدای که هېڅوک نه لرم د کور مې سرای ولاکه لرم، یوه خونه ځای په ګرد افغانستان کې ولاکه لرم. روژې ته دې وارخطا و که نه؟ روژې ته دې وارخطا و؟ روژې ته مې په خدای کور ته راتلل، ما روژه لرو ورو روژه خوراله چیش به خورو، نو بیخي پر هېڅ هم قدرت نه درلودی. بل ما چې یو بوتل غوړي م پیدا کړي ویل د غونې شو چې هر وخت هغه شوی چیش خورو زه چای ډوډۍ خورو، وایي زموږ زړه نه نیسي، په خدای که زموږ زړه نیسي دا رقم په کور کې مشکل هېڅوک په خدای که لرم. ژوند څنګه دی؟ ژوند مې ولا داسې دی چې زما سر خو دا رقم دی، یو سپین سری مې دغه د کور کار کوي، دغه کور مټان وایي چې هلته مته ډوډۍ راوړي زه دا شیان یې وخورم. سره مې په کریا دی په 2000 دا څلور میاشتې مې روپۍ ولاکم کړی ده ملکه دا روژې ته راکړه د خوا وه هنیا بارول یې اما خدای مهربان دی په روژې کې مې در برابرې کړمه. څنګه یې حاجي صاحب؟ صحت څنګه دی؟ صحت مالا ښه دی. دغه روژه څنګه ده؟ روژه ښه په خیر چې ښه د خیر روژه ده. اشیان څه خورې د خیر څه؟ هغه اشیان خورم، هغه اشیان مې ګزاره و چلاو دي. چلاو زه خپله د خواري نه یم، یو بله کور والا مې دغه د یو بل کور کار کوي، 100 افغاني ورځې ورکوي، بله چې یو څو شی مې پاته شي هغه ورکوي، په دغه مې ګزاره و چلاو دي. و د برات په میاشت کې مې سرای په کریا و، سرچین مې جواب راکړ و دا د 4 میاشتو کریا واوښتله. څو کرایه ده؟ زه یې وایي 2,500 ده، بل زه یې وایي 2,000 ده. و نو د برات د میاشت هغه اول سر کې د 4 میاشتو نفس اوښتې وه، نو براوځي ما دغه روژې د 15 پورې طاقت وکړي، ونې خدای پاک مهربانه دی، یو شی لاسته راسي بری به درکړمه. نو د موږ د مایبینو د معاش وخت اوس دی هغه تر اوسه پورې نه دی شروع کړي. ته څنګه یې صاحب؟ صحت څنګه دی؟ ژوند په خیر دی؟ بس کل پنچري جې ونیوله؟
و فکرې مې ونیول شیان څنګه سو شیان دې اوس شیان هغه شیان دې بس ولا هغه شیان ورسول کورته بس مؤمنانو ډېرې دعاې کولې واقعا ډېر د خوشحالۍ ځای و چې ماښام ورسول کورته نو مؤمنان مې دغه سول دا چا درکړله د کومه دې کړله باران ډېر خوشحاله سولو الله پاک دې تاسو ته په دنیا او آخرت کې وزنه درکړي بس هغه شیان بس په دا روژه کې بس الله دې ته تجمل اوس نو ادي تقریبا د 5 میاشتې کرایه در باندې ده او نو دې ته به تا به څه په وکړو ولاخه نو به لازم شي هریانې ته اخیستل دا به څنګه وکړم ډېر دې تشویش دی په و داسې مې تشویش دی چې ماښام پرېوځم پېشلې مې پر مثال یو لاګه پټه کړې خو دا خپل ماهیت مې دی چې د هغه ماهیت د روژې نه ایسم مناسب یم د پیسو د پور په خاطر بل ماهیت ځم تراویح کوم لمونځ په بل ماهیت کوم سبحان الله ماهیت کې دی زما سره غړی ویني چې دی زما خواته السلام وګرځي زه چې زما سره روپۍ غواړي سبحان الله دا مسلمانانو بیا په عموم کې د داسې مظلومانو حالت دی چې دی به د معیوب په ښه باندې لرې مسجد ته ځي خپل مسجد ته نه ځي په دې خاطر باندې چې هغه پیسې راڅخه ونه غواړي چې سلام ګرځي زه چې هم پیسې غواړي دا واقعا هم دغسې دي موږ ته چې په مدرسه کې باور وکړي اوس په ټوله ژوند کې پر ما باندې زموږ ساختمان ولغمې شي په دې خاطر باندې چې پیسې غواړي هر وخت چې راسي نو خامخا پیسې غواړي نو دغه د پیسې غوښتل چې بیا هغه حالت کې چې څوک یې ونه لري واقعا هم واقعا سخته ده هغه پوروړي چې موږ په مدرسه کې د هغوی څخه قرضداران یو پیسې غواړي واقعا هم دا سخته ده نو الحمدلله هغه خو زموږ څخه په مسجد کې نسته یو ځای خو بیا هم چې دا د ورځې تلیفون کوي یا میسج کوي یا زنګ وهي یا راځي دفتر ته دا سخته ده زه به پر ټولو مؤمنانو باندې غږ وکړم چې راځئ د ټولو مؤمنانو قرضداري ادا کړو خدای جل جلاله به هغه نیکي او هغه احسانات زموږ او ستاسو سره وکړي چې د الله جل جلاله په واک کې نن دی د 5 میاشتې کرایه یعنې 10,000 افغانۍ باندې دی بل مسجد ته ځي دی په پیشلمي پورې خوب نه لري که زه د دغه ویډیو په برکت باندې او بلقیس مور د خپل پیسو په برکت باندې د دغه ورور تشویش ختم کړي دغه حاجي صاحب تشویش ختم کړي الله به څومره اجر ورکړي هذا القياس دغه ورور به اختر نیسي الله تعالی دغه ورکړي ډېر به الله اجر ورکړي جوازونه ورکړي ډېر به الله تعالی اجر ورکړي ډېر چې څوک ته ما سره څه پیسې دي ښه حساب وکړو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا 11 نیم تاسې د خدای پاک جوازونه درکړم په دنیا هم هغه دنیا چا دا کومک سره کړی دی خدای پاک لاسونه په مکه شریفه کښې امین یا رب العالمین دا پیسې د 5 میاشتې کرایه چې ورکړې له 1500 افغانۍ در پاتې کېږي د خیر صحیح دی بس صحیح ده اوس څنګه څه تشویش ختم شو والله مې تشویش ختم اوس هم هغه نږدې مسجد ته ځه هم د پیشلمي د تراور وروسته بېدېږه خو اوس ما دې ورسمه د شوراندانو کوتل تر پورته شه دې خواته پمپ دی اجاولا پمپ یا اورېدلی دی غټ پمپ دی بالا راس جوړ دی مېلمانه ناست نه دغه اوس ورسم کور ته نه ځم چې دغه دی حساب خلاص نه کړم ماشاءالله ماشاءالله او تا خو نه ستا به نو د اختر کالي مالي وشاندې کړي دي نشته دا 1 2 3 4 5 دا 5 نیم امين يا رب العالمين ما سره او دغه پیسې به ته د خیره واخه کړه دغه لورکۍ ته دغه خورکۍ ته دغه لوستا لورکۍ ته کور ته فامیل ته اولادو ته اختر ته د خیره سره کالي وکړه ښه په خوشحالۍ اختر تېر ته د خیره کرایه ورکړه دی به د خیره سره اختر ته کالي وکړي او دا مرسته یې ویاجاني کړې د بلقیس مور هغه د به دعاګانې کوو ولې به نه کوله
الله تعالی یم هغه دنیا یو وزن ورکم په دنیا. امین یا رب العالمین. زه پر دوستانو باندې غږ کوم چې راځي دا قرضداري خو الحمدلله خلاصه کړه. نو د مدرسې په برخه کې ستاسو مرسته ډېره اړینه ده. موږ مخکې هم یادونه کړې ده 9915 ډالر په موږ باندې دي په قرضداري په حساب باندې. په هغه کې موږ تقریبا ما مخکې هم یادونه کړې وه چې یعنی د منیګران د لارې هغه افغانۍ موږ ته راغلي دي، خو $1600 د بې بي حلیمې مور لورکۍ او $1000 یوې بلې اجاڼۍ راستولي دي. هغه افغانۍ ما تقریبا په بره برنامه کې ویلي وه 15680 افغانۍ وې او 80,000 افغانۍ به تقریبا هغه نورې وې. د دغه پیسو بغیر موږ په همدغه قرضداري کې پاتې. کله چې د $9915 څخه $1500 کم سي نو تاسو به حساب وکړئ چې څو پیسې پاتې شي، یعنی 18,000 او 18,200 $18,200 پر موږ باندې لا هم په قرضداري کې پاتې دي. زه وایم دغه زموږ برنامه چې هر څوک ګوري خپلو د دوستانو سره د کښېني، د خپلو مؤمنانو سره د کښېني، قلم او کاغذ دې راواخلي چې راځئ زر زه ورکوم، زر دی ورکوي، زر دی ورکوي او 500 به احمد ورکړي، 500 به محمد ورکړي. د پیسې قرضداري به خلاص. یا که دا برنامه 10 نفره ګوري چې 10 نفره د پیسې سره تقسیم کړي، الله به زموږ تشویش هم ختم کړي، ستاسو تشویش به الله جل جلاله ختم کړي. نو تاسو هم دعاګانې کوئ چې زموږ کورونه داسې ستاسو پورې الله تعالی دا چې ستاسو الله تعالی ببار د سپورت نه دی. امین که هغوی 1,00,000 افغانۍ وي په دې حساب کې. نو دربلې برنامې پرې بله به اجازه درکړم. نو دربلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خلق الله تعالی متعال رب جل جلاله نسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جاء رمضان والقلب ابتهج والنور في الدنيا قد انهمجا، تفتح أبواب الرحمة فينا وتحيي الأرواح ذكرا ومنهجا، نرفع أيدينا دعاء ورجاء ونسأل ربا غفورا ونجا. رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام، نصوم فرحين نصلي فرحين، رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام، نصوم فرحين نصلي فرحين، رمضان رمضان يا شهر السلام. يغسل قلبي من الأوزار ويرفع روحي فوق الأسوار، فيه الدعاء يصل السماء وفيه نحيا أجمل أعمالي، نرفع أيدينا دعاء ورجاء ونسأل ربا غفورا ونجا. رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام، نصوم فرحين نصلي فرحين، رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام، نصوم فرحين نصلي فرحين.
جاء رمضان والقلب ابتهجا، والنور في الدنيا قد انهمجا. تفتح أبواب الرحمة فينا، وتحيي الأرواح ذكرا ومنهجا. نرفع أيدينا دعاء ورجاء، ونسأل ربا غفورا ولجا. رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام. نصوم فرحين نصلي فرحين، رمضان رمضان يا شهر السلام. رمضان رمضان يا شهر السلام، رمضان رمضان يا نور الظلام. نصوم فرحين نصلي فرحين، رمضان رمضان يا شهر السلام.